السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم پوښتنه کړې ده چې قرض را باندې دی، یو داسې دعا راوښیه چې له دې قرض څخه خلاص شم. محترمه شرح الاسلام صفحه 414 هغه وایي که سړی په یو تنګسه کې مطلب فصل فی طلب الحوائج صفحه 414 هغه وایي که سړی په یو تنګسه کې وي او په یو مشکل کې وي، پر یو سړي پورونه باندې وي، نو وایي په حدیث کې راځي وایي که پر یو چا یو امر یو کار دروند وي، مشکل وي، نیسي کولی او یا د ده پر ذمه باندې پور وي، نو فقال الف مره زر واره دي لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم دا ووایي، الله جل جلاله به دغه پور پر ده اسانه کړي ور ادا کړي او الله به د ده دغه مشکل ادا کړي. نو محترمه د قضای حاجت لپاره چې د سړي یو حاجت وي، د یو سړي یو مقصد وي، د یو سړي یو مطلوب وي، نو زر واره دي په اوداسه سره لا حول ولا قوة الا بالله العظیم ووایي، په فضل د الله جل جلاله سره به او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې قول مبارک چې صادق او مصدوق نبی دی، کومه خبره چې ده کړې ده هغه 1400 کاله بعد ټوله دنیا پر دې باندې اتفاق دی چې دا واقعیت دا خبره حقیقت ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک 1400 کاله مخکې کړې ده. نو پر دې باندې چې اوس نوی ساینس او نوې ټکنالوژي را ایجاد سوه راغله، د دې خبرې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک 1400 کاله موږ ته پیشګویانې کړې وي چې زما امت ته به داسې شان ایجادېږي، داسې شان به راوځي. نو محترمو خپل حاجتونه په ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم سره حل کړئ. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.